حقانی وایي نږدې ورځو کې به د نجونو ښوونځیو ستونزه هواره شي. انس حقانی خوست کې د ځوانانو یوې غونډې ته ویلي افغانستان اوس امن هیواد دی. د ځینو هغه ادعا چې ویل به یې په پخوانیو سیاسونو د سفر بندیز دی دروغ ثابته شوه. تاسو ولیدل چې ډاکټر عبدالله د اختر لپاره خپل کور ته لاړ، بیرته به بیا راشي. خوست کې د چهارشنبې په ورځ یوې غونډې ته د خبرو پر مهال د اسلامي امارت جګپوړي غړي انس حقانی ویلي چې نږدې ورځو کې به د نجونو ښوونځیو د بندېدو د ستونزې د هواري په هدف د دیني علماو یوه ناسته جوړه شي. نوموړي زیاته کړه چې د نجونو د مکتبونو د خلاصېدو په باره کې اسلامي امارت پوره خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي. موږ د نجونو د مکتبونو باره کې هر اړخیز کوششونه کړي دي، خو موږ د خپل دروند مشر ملا هیبت الله اخوندزاده امر ته په تمه یو. انشاءالله ډیر ژر به د یوه ښه اعلان شاهدان اوسو. قدرمنو لیدونکو، تاسې د انس حقانی د دې څرګندونو په هکله څه نظر لرئ؟ آیا رښتیا به هم طالبان د نجونو مکتبونه پرانیزي؟ د دې په اړه خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.